نو بس چې دا پاکستان خو په پښتنو ټینګ دی او په کړک پنجابیانو ټینګ دی او بیا کړک پنجابی چې دا د پښتون کزن کې راځي د سره د مونږ د ښځو رشته ده. څنګه د ښځو رشته دا څنګه حساب دی؟ دا یوه ښځه وه دا د ده ملګری و چې هغه ته دا لور ورکړي د پښتون دا پنجابی د هغې نه پیدا شوی دی. د کوټ سر یم چې کوم ځای نه به د نظام بادشاه ریاست چلېدو. د چا ریاست به چلېده؟ نظام بادشاه. نظام څوک و؟ نظام بادشاه چې دا یو پخوا یو ښه غونې انسان و خلک ورته یې ډاکو خو دا د دې سلطنت بادشاه و. آلراونډر یم. څه څه هنرونه دا د درځي؟ زه بیسیکلی ډرایور یم بیا هډراله کې مکینک هم یم کارپینټر هم یم ډینټر یم او آټو مکینک هم یم. ایماندار حکمران او د غیر دانکدار حکمران دا نشاندګي وي چې په هغې ملک چې کله خیر وغوړلی شي که نه تا وایي چې د تا حکمران چې دغه دانکدار نه دی. سن 47 کې مونږ ملک واخیستو په لینډ کې وو. سن 47 نه د مونږ لینډ غورځېدلی دی مونږ اوسه پورې غلامان یو. وعلیکم السلام. څنګه کاکا جي ښه یې؟ الله کرم دی. څه نوم هم دی کاکا؟ ما نوم شیر افضل دی. شیر افضل صاحب د کوم ځای یې؟ زه د نوخار یم ضلع مې نوخار ده او کله مې چې د نظامپور دی. په نظامپور کې بیا د کوم ځای؟ په نظامپور کې د کوټ سر یم چې کوم ځای نه به د نظام بادشاه ریاست چلېدو. د چا ریاست به چلېده؟ نظام بادشاه. نظام څوک و؟ نظام بادشاه چې دا یو پخوا یو ښه غونې انسان و خلک ورته یې ډاکو خو دا د دې سلطنت بادشاه و. او په دې کلي کې چې دي که نه په د نظامپور کې نو دې کې 1999 کلي دي په غټو غټو حساب باندې او چې بیا وړو ته راشو نو بیا په لکونو باندې پکې وړې وړې محلې وځي. دې یو خوا ته دریاسین بهیږي بل خوا ته د مونږ د چراټ غرونه دي بیا SSG بره ټریننګ سینټر هم دی او په دې کې ښه پسونده علاقه ده یعنې ټوله د کیکرو نه ډکه ده. او ځمکه هم ښه کلاو ځمکه ده ډېره ځمکه ده دغه تاسو نظامپور. نو مونږ ځمکه چې ده هغه خو ښه کلاو ځمکه ده او زه خپله چې یم زه دې کې د یوسفزۍ قوم ډېر ده که نه یعنې د حضرت یوسف علیه السلام د لړۍ والا خلک چې دي دا پکې ډېر دي او یعنې پسونده علاقه ده خو په دې کې دا ده چې کاروبار پکې شته نه. نو زه سن 1980 کې د اسلام آباد ته راغلی یم. زما پلار چې و دلته کې په شاهین چوک کې د یوه جرنل سره یو یعنې هغه ورسره ډېر وخت پوه شو. اوس زما پلار څه داسې 3 کاله وشو چې وفات شوی ده او د هغې جرنل ورکړی و او هغه جرنل چې د هغه اوس دغه یو نیم کال وشو چې هغه وفات شوی دی خدای د جنت ورته نصیب کړي. نو د هغه په کور کې مونږ وړلی شو نو هغه به داسې و چې مونږ سره په هر یوې مرسته کې ولاړو خو بیا دا و چې هغه پلار سره پلار مغه سره کار کوم مونږ بیا دې ځای کې خپله دې خوا کله مزدوري کړي کله دغه کړي یعنې دا اسلام آباد چې په دې کوم ځای کې اوس ته ولاړې نو په دې کې علاقې کې چې دا ټول ځنګل و یعنې دا جیټین اپټین صرف په دې اپټین کې چې په دې کې دا صرف د کراچۍ کمپنۍ وه او په پارې کې صرف لال کوټرې وې دا 0.16 دا علاقې چې دا هېڅ نه و یعنې دا زراعتي ترقیاتي بینک چې دا هغه وخت کې جوړېدو او کمپلیکس 1980 کې که نه نو دې کې دا یو د پیمز اسپتال جوړېدلو بیا د نیو هیډ کوارټر جوړېدلو بیا فضایي هیډ کوارټر جوړېدلو. نو اوس خو الله تعالی چې د اسلام آباد ډېر ښه دی خو اسلام آباد یو وخت کې د غریب و اوس د غریب شهر نه دی دا شهر اوس د امیر دی. څنګه شهر و د نغه امیر و څنګه دی؟ د امیر شهر دا په دې نه دی اوس که نه دا د اوس د امیر شهر په دې دی چې سن 1980 کې به چې مونږ څه وخت د کور نه به مونږ 50 روپۍ وړې که نه نو د اتوار بازار نه به مونږ ټول سامان راوچت کو. نن پېښور موډ کې به چې کوم اتوار بازار لګېدو زوړ اتوار بازار چې په دا کوم ځای باندې د میټرو لاین تلی دی نو دا په دغه ځای باندې و. خو اوس چې دا دور چې اوس مهنګایي دومره زیاته شوله یا خو پته نه لګي چې الله تعالی دې طرفه په مونږ خلکو باندې څه د امتحان وجه ده یا د مونږ عوام خپله ناخسته یو یا د مونږ حکمرانانو ناخسته پالیسیو نه مونږ مار خورو. خو د مونږ هم دومره تجربه وشوه چې د مونږ چې کوم پلین چلیږي که نه حکومته سطح باندې یا معیشت په لحاظ باندې
نو په هغې کې د مونږه بره چې دی که نه بیګ باس چې دی نو اده د لاسه ټول نظام ګډبډ دی. بیگ باس ته چاته ہے؟ بیگ باس زه یس سر ته وایم که نه. نو که یس سر دا حکمراني د دې نه د لاس وباسي نو د مونږ معیشت هر څه به صحیح شي. او زه خپله په دې اسلام آباد کې ما په 20 روپۍ کې دیاړي هم کړې ده، بیا 35 روپۍ دیاړي وه، 35 نه بیا 50 ته ورسېده. نن د مزدور دیاړي چې ده سر هغه 1200 روپۍ ده او د مستري دیاړي چې ده هغه 1800 روپۍ ده. خو تاسو دې ته وګورئ چې کینې دا حکومتونه کله یو حکومت جوړون بل غورځېدن، بیا ما د بېنظیري حکومت هم لیدلی دی، نواز شریف حکومت مې لیدلی دی، بیا ما دا ټول مو لیدلی دي. خو غریب ته پکې سهولت اوسه پرې میلاو نه ده. یعنی غریب همیشه مار خوړلی ده او د غریب دپاره یعنی مشکله ده زندگی. تعلیم کړی دی که تعلیم نه دی کړی؟ ما وایي چې هغه سکول ته لاړې ما خو د غربت د وجې مو نه دی ایله. نور الله په برکت سره هر یو هنر مې زده دی، آلراونډر یم. څه هنرونه زده درځي؟ زه بیسیکلی ډرایور یم، بیا هډراله کې مکینک هم یم، کارپینټر هم یم، ډینټر یم او آټو مکینک هم یم. نو ضرورت کارپینټري ولې نه کوي؟ خو ډېره زیاته پیسه ده اوس نن سبا. خو دې کې خو شته، خو چې سړی د هنري نه زده کړي د هغې دپاره بیا پیسه پکار وي. نو تاسو په مخ کې اوس زه د دغه لاندې ځای نه په پیدل رالم، یو صاحب سره نوکر یم. یعنې اوس د ما تنخواه چې ده هغه 22000 ده او د ما د کور اخراجات چې دي که نه هغه دې نه اوچت دي. ما الله په برکت سره چې 4 زامن مې دي، یوه مې لور ده. یعنې دې کې 3 لوی دي، یو د 24 سال دی، بل چې دی هغه د 22 سال دی او یو چې دی هغه د 20 سال دی. یو ماشوم چې دی هغه د 13 سال دی، یوه چې د هغه د 8 کالو ده اوس. نو هغه 2 چې دی هغه سبق یې وایي، هغه 3 چې دی هغه سبقونه یوه 2 کمپلیټ کړي دي 12. نو غریب سړی به څنګه مخکې په یونیورسټۍ او لیول ته لاړ شي چې بای دومره مهنګایي وي. نن سبا چې د غوړو تلې ته ته ودرېږې نو هغه سټور دی چې مونږ ودرېږو نو مونږ ته وایي چې بای ته مخکې نه آی ډي کارډ وښیه. زه د دې حکومت نه دا پوښتنه یو کوم چې کیا دا حکومت د مونږ وزیر اعظم چې دی هغې په کور کې په میاشت کې 1 تیلی وړه خوري، هغه 2 تیلی چې د غوړي پیکټ یې مونږ ته په لاس کې راکړي چې بای دا په 300 روپۍ تیلی ده او دا واله، هغې په میاشت کې 2 تیلی غوړي خوري. چینی مونږ ته 5 کیلو میلاویږي، ټیک ته ارزانه ده، په کنټرول کې ده، خو د ملک خو یې لین لګولی که نه. بیا دې داسې چالو کړي چې بای مونږ ته د اسلامي نظام نافظ کړي چې د ده حساب وشي د مونږ حساب وشي. دا ملک همیشه 70% وخوړلو، 30% یې چلی. دا بابا نه تاسو اوس پوښتنه وکړله نو د دې بابا په دې ځای کې کېناستنې څه وجات دي؟ غربت دی که نه. په چوک کې یو ماشوم ولاړي هغه خیر غواړي، دی ورپسې پولیس والا انسپکټر ته ایس ایچ او ته ډپټي ورکړې ده چې بای دا ماشومان اوچتوه. ولې د ایماندار حکمران او د غیر دانکدار حکمران دا نشاندګي وي چې په هغې ملک چې کله خیر وغواړلی شي که نه تا وایي چې د تا حکمران چې د هغه دانکدار نه دی، هغه بېایمانه وي، مخلص نه ده. تاسې په سالار چې څه وخت ټاپ 10 کې ښه په پاور کې وي که نه نو چې د تا په ملک چې ماشوم خیر وغواړي که نه نو د تا په سالار چې دی هغه ایماندار نه دی، هغه دانکدار نه دی. یعنی د تا هر یو حکمران چې وي، هر اداره چې وي، هغه بیا مخلصه نه ده، ځکه چې د تا ماشومان خیر غواړي. نو دا خبرې دي پکې. نو د مونږ ملک باندې خو د الله تعالی د دا خو په حدیث کې هم راغلی دی چې دی په انشاءالله تعالی چې په دې نه به دغه شروع کېږي مخالفت او دا ټول هر څه به د دې ځای نه شروع کېږي. نو دا یوه جزیره ده، نو دی د خدای په برکت باندې ټینګ دی او په هغې په وجه باندې د باندې د خدای رحم دی. حکمرانانو ختم کړی و، حکمرانان یې نه پرېږدي. ته دې ته سوچ وکړه چې د مونږ یو وزیر خزانه چې د دې ځای نه پټ شوی و او د هغه ځای نه چې بیا راتللو نو د تا 20 روپۍ ډالر راکوز شولو. پیدا کې کوم داسې جادو لګېده چې د 20 روپۍ ډالر راغورځېدو.
تا زیر مقام وزیر خزانه چې نست وي په هغه باندې ډالر نه راغورځېږي او چې د بار نه تا ته کوم راځي په هغه باندې ډالر راغورځېږي او نن د تا ملک دی حالات ته رالو چې ته الیکشن نه کوې ولې نه کوې مخلص نه یې که نه یاریږې مخلص نه یې ایمان یره در کې نشته ده چې ایمان یره پتا کې نشته ده نو ته به څه پاتې شي چې یو سړي کې د ایمان تزګي وي که نه نو هغې د خدای نه یاریږي نور د هېچ چا نه یاریږي مونږ سن 47 کې مونږ ملک واخیستو په لینډ کې وو سن 47 نه د مونږ لینډ غورځېدلی دی مونږ اوسه پورې غلامان یو او دا پته نه لګي چې د غلامي به تر کله پورې چلیږي نو دا خبره ده څه پیغام پښتنو لره څه پیغام لري بس پښتنو ته خو دا وایي چې بس د خپل سیډ لمنې د ټینګې کي ځکه چې د همیشه د یهودي خو په مونږ راځي نو بس چې دا پاکستان خو په پښتنو ټینګ دی او په کړک پنجابیانو ټینګ دی نو بس د دې قومو ته مې دا درخواست دی چې بس د کړک پنجابیان پکې کم ته یاد دی د کړک پنجابیان دا چې پکې دا لنګ وایي چې د پښتنو هیسټري وګوري او د پنجابیانو هیسټري وګوري نو دا پښتون خو اصل ماشاءالله چې دی خو دی همیشه د انګریزانو سره جنګېدلی دی پتا باندې چې انګریز کله راځي که نه دا د دې وجې نه راځي چې بی وایي پښتون ختم که که نه د دا ټوله دنیا دی بیا د تا غلامه ده او بیا کړک پنجابی چې دا د پښتون کزن کې راځي د سره د مونږ د ښځو رشته ده څنګه د ښځو رشته ده دا څنګه حساب دی دا یوه ښځه وه دا د ده ملګری و چې هغه ته دا لور ورکړي د پښتون دا پنجابی د هغې نه پیدا شوی دی دا کومه چې لنګ وایي پښتون پنجابي ته خپله لور ورکړې نو پښتون خو ډېر په ننګ باندې دی اوس دا کومه چې لنګ وایي لکه ته وایې چې دا غیرتي پنجابی پنجابی چې دی کې کړک پنجابی چې دی چې هغه کې ټول حرکتونه د پښتون دي نو هغه بیسیکلی د پښتون کزن دی د هغې پہچان به څنګه کېږي دا پہچان کېږي خو چې دا تاسو د هغوی نه انټرویو والې تاسو پسې وګرځئ او دا هیسټري لکه موږ ته داسې تاریخ ووایه که موږ هغې پسې وګرځو پته ولګو دا تاسو د پښتنو چې تاریخ څه وخت راوباسئ که نه نو په هغې کې به تا ته خپله تاریخ میلاو شي چې بی د پنجابۍ د پښتون په کومه طریقه باندې کزن لګي دا به تاسو مغلیه دور ته ننوځئ مغلیه نه بیا خلیفه دور ته به راشدینو ته به ځئ بیا به ځئ مخې ته بیا به د نبوت دور ته ننوځئ بیا چې د هغه ځای نه راونیسئ نو تا ته به د پښتون مکمل هیسټري پته ولګي چې پښتون د چا هېواد دی کوم ځای نه راغلی دی او بیا به تا ته د پنجابي هم خپله هیسټري معلومه شي تعلیم نه دی کړم دا دومره هیسټري دې څنګه زده کړله دا د الله په برکت سره زه موبایل استعمالون غواړم ما ته شته ده ما سره اوس هم دا موبایل پروت دی نو ما سره چې پریخ ټیم وي نو زه خپله هیسټري ګورم معلومات کوو ورته وایو پړه لیکه نه یو خو نن سبا دا په ټیبل پروت و نو هر سړی ته هم په امن کې زه هم په امن کې وم نن یې مونږ ته په لاس کې راکړو نو نه ته په امن کې نه زه په امن کې یم څه چې دا په اتنا یې مونږ ته د کار چیز دی خو د مونږ د لاس نه تسبیح غورځولي دي سړی به کوی ته غورځېږي کډۍ ته غورځېږي خو په ده کې سر منډلی نو الله دې ټولو ته خیر وکړي اخري وخت دی او خدای دې هر سړی د الله پاک نه ویری د انسان نه آمین جزاک الله آمین